اما سائل فلا تنهر، سوالګر راټه ما که ډېر شومې نه ورکې نو اسم ورته مه وایه، یا ورته دعا کوئ خدای دې وبخه، رټل به نه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته تشریف یوړو، چې کور ته لاړ بیبي ته یې ویې څه د خوراک شته؟ وی او د الله رسوله لږه غوښه چې اروړې وه هغه مې دله ساتلې ده، تاخچه کې پرته ده. دا دی چې ښه خوراک به بیبیانو له چا راولېږه یا حضور پاک مبارک له نه به له بیبیانو ساته. دا بیبي ورله تاخچې ته هغه خوراک پسې چې ورله ویې کتل تاخچه کې خوراک نشته، کاڼی پروت دی، سپینه بکره پرته ده. حیرانه شوه، وی د الله رسوله دا خو چې هغه غوښه راوړې وه ما په خپل لاس دې تاخچه کې کېښوده، هغه غوښه خو اوس نشته، د هغې په ځای خو سپینه بکره کاڼی پروت دی. حیرانه شوه، وی څه چل خو دې نه دی کړی؟ وی یاره یو چل خو مې کړی دی. وی سوالګر یې راغی او سوال یې وکړه، اواز یې وکړه خیر راوړی د خدای په نوم. نو ما اړه کېده چې وله ورکم، خو بیا مې یاره دې سوالګري لی نه ورکوم، پرېږده د دواړو جهانو مبارک سردار به وږي دا خوراک به هغه له ورکم. نو صرف ستا د خاطره مې پرېښود او سوالګري له مې ورنه که. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا حقه غوښه و د سوالګري حق و، تا ورنه که خدای ته دې له کاڼی جوړ کړ. اوس مونږ چې دا کمې زمونږ د خوراک نه خو خدای کاڼي نه جوړوي، خو دننه په وجود کې یې راله کاڼي جوړ کړي دي، زړې یې راله د کاڼي کړی دی. مونږ پردي حقونه خورو له د کاڼي دی. د سوالګري حق او غوښه نو په کاڼي بدل شو. دې نه علما هم دقه معلوموي چې څوک پردی حق خوري د کاڼي خوري، دې پردی حق خوري د ده په زړه به د کاڼي په شانتي، د کاڼي په شان سخت به زړه کې به یې نرمي نه به د خدای د یارې جړا ورځي او نه به خدای ته دې مایل کېږي او نه به یې د سترګې نه اوښکه بهیږي. ولې؟ زړه نرم نه دی، زړه کلک دی. زړه ولې کلک دی؟ ځکه د سوالګري حق، د بچي حق، د رور حق، د ګاونډي حق، د مسکین حق، د فقیر حق، د یتیم حق دا مونږ خورو او مونږ پرې فخر کوو. او یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه، بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي وی د الله رسوله وی یو ناشنا خبره درته کوم. وی عایشې وایه. وی اوس یو ښځه راله بوډۍ او دوه لوڼه وی ورسره او سوال یې کاو. وی سوال د خدای په نوم څه شی راله راکړه. نو ما سره صرف یوه کجوره پرته وه، بل څه نو ما هغه کجوره په مین نیمه کړه، کجوره مې هغه سوالګرې له ورکړه، یو ونه بل څه نو چې مې وله ورکړه د الله رسوله نو هغه ښځې کجوره په مین نیمه کړه، نیمه یو لور له ورکړه او نیمه بلې له، او په خپله یې څه خوراک ونه که. حضور پاک مبارک او فرمایل من ابتلیا بشیء من هذه البنات